صدر محفل لا چې هیڅ د تعارف محتاج نه دی بلکې یوه ادبي رشته چې کومه جوړه شي چا سره نو هغه د لرې لرې ځایونو نه ارڅپوي شي یو بل هغه مینه نږدې کوي نږدې ته دا پیره چې ارڅه بلکل ملاقاتونه یې وشي شاید چې په دغه بنډار کې هم داسې ملګري نه سو چې ظاهر صاحب سره د کلیوال صاحب سره د شیر محمد بهار صاحب سره ملاقات نه وي شوی هغې ادبي مینې دومره وکړل چې رویه واستل دلته ارڅه په یوه کرسۍ باندې ملاقاتونه ارڅه وشول بلکې که زه دا ووایم چې نن سپیشلي کلیوال ملګری د زخاخیلو د زوبدینو علاقې نه خوست مشاعرې له راغلی دی نو ډېر داد ورکوو که څه هم د دې مصر تاثرات شریک نه کړل خو دله په د سټیج لا پرتلو باندې مو هم ډېر داد ورکوو هر کله یې ورته یو ورپسې د کمبار پښتو په ادبي جرګې رجسټر کې به انشاءالله د مصر ممبرشپ کې هم حصه اخلي به هر حال زه خپلې خبرې راغونډوم د بابا په د یوه شعر باندې چې بیا بلنه ورکوم صدر محفل صاحب له بابا وایي چې زه همزه به څه درته صفت د ښکلي یار کوم زه همزه به څه درته صفت د ښکلي یار کوم ګوړه چې له هرې ډډې وڅاکې خوږوي بلنه ورکوم صدر محفل حضرت علي صاحب لا چې روشي و تاسو سره خپل تاثرات او غزل شریکي حضرت علي ظاهر بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه کوم د ټولو ملګرو د کمبر پښتو ادبي جرګې چې مولای صدارت په ځایونو ورکړې ډېره مننه مهرباني تاثرات خو ډېره خبره مې نه زده افسان صاحب صرف به دومره ووایم څنګه چې تاسو خبره وکړله چې د کوم نوي ملګري دا د کمبر پښتو ادبي جرګه یو غنیمت وګڼي چې په دې لوکا کې د جرګه شته او داسې ادبي ملګري مو کلیوال صاحب ورسره ډېر لري و ډېر زړه چاودونکی و چې موږ ورسره ملویږو بله دا چې کوم نوي ملګري کوشش ته کوي کوم ورسره نږدې زوړ لیکوال ملګری وي هغو ته خپل غزل ښایي هغو نه لږه لږه اصلاح کوي کار څومره سړی خپل سوچ ښه شي خو کم از کم دمه کمای به شي هغه مشترونه یې شي خپل بعد د ول یو منځ وي که نه نو دغې وجې نه ملګري چې کوشش وکړي نو په غزل کې به بیا هغه خوند بیا ډېر وي البته د کلیوال صاحب د غزل نه بعد به مونږ د غزل څه خوند وي خو څه شعرونه به ته ووایم چې زوړی چې هغه هم وخت و چې هغې خبرې نه کولې هغه هم وخت و چې هغې خبره نه کولې را سره ټولې دنیاګې خبره نه کولې مننه په خپله خوښه مې واده وکړو ما جرم وکړو په خپله خوښه مې واده وکړو ما جرم وکړو بابا خاموشه واده خبره نه کوله مهرباني په خپله خوښه مې واده وکړو ما جرم وکړو بابا خاموشه واده خبره نه کوله زه به د هرې پیغلې رور وی خو له دې یېرېږم زه به د هرې پیغلې رور وی خو له دې یېرېږم ها مننه زه به د هرې پیغلې رور وی خو له دې یېرېږم که چېرې دغې زمانې خبره نه کولې مهرباني زه به د هرې پیغلې رور وی خو له دې یېرېږم که چېرې دغې زمانې خبره نه کولې مننه او اخر شعر دی چې زما د دې سوال په جواب کې چې ژوند څنګه تېرېږي زما د دې سوال په جواب کې چې ژوند څنګه تېرېږي راته مسکې شوله کوچې خبره نه کولې مننه او زوړ غزل دی چې غزل دی چې له غربته مازدیګر کې خوب کوي له غربته مازدیګر کې خوب کوي زمونږ خلک په صادر کې خوب کوي او زوی یې څه که د جنت محل کې اوسي زوی یې څه که د جنت محل کې اوسي پلار یې اوس هم په کنډر کې خوب کوي مننه زوی یې څه که د جنت محل کې اوسي پلار یې اوس هم په کنډر کې خوب کوي او ستا واکدار به خاورې ستاسو خدمت وکړي ستا واکدار به خاورې ستاسو خدمت وکړي او ستا واکدار خو په دفتر کې خوب کوي مهرباني ستا واکدار به خاورې ستاسو خدمت وکړي ستا واکدار خو په دفتر کې خوب کوي او خامخا به یې جیبونه وهل کېږي خامخا به یې جیبونه وهل کېږي چې کوم خلک په سفر کې خوب کوي
مهربوني په بڼو کې مخکولا د رانجو نشته په بڼو کې مخکولا د رانجو نشته سپینې اوښکې په سر کې خوب کوي مننه په بڼو کې مخکولا د رانجو نشته سپینې اوښکې په سر کې خوب کوي او ستا دوره کې خروږې اډه پیدا شوه ستا دوره کې خروږې اډه پیدا شوه په دا پورې یو نختر کې خوب کوي مننه مکته وه چې غریبې دومره مجبوره کړو ظاهره غریبې دومره مجبوره کړو ظاهره چې واړه مو په اختر کې خوب کوي